دې زلمي دې خلکو ته وینا کړې وه چې تاسو راځئ نو ماله څېره مه روړئ ماله ډزې وکئ. د دې خبرې دا کسان څونه چې ولاړ دي دا ولاړ دي دنه تپوس وکړي دا ټول ګواه دي. او بل چې دا وایي ډزې نه وي هغوی ډزې خلک بره کوي. دا بالکل د سټریټ مخامخ سیده دا ټوپک نیولی او سیده یې ډزې کړي دي او بس زما زوی 2 ډزه ولګېده په سر او بس ولا ډېر په منت څه مې الله نه غوښتی. زوی د پولیس پکې اوسه پورې څو ګواه کسان نیولې شوي دي یا پولیس په موقع رالو؟ پولیس راغلی خو یو داسې 4 غنټې پس پولیس را رسېدلی خو په موقع بیا څوک هم نو ټول تښتېدلي وتلي وو. چې دا دې خلکو ته کوم درد رسېدلی دی دا درد د دوی نه دی دا زموږ د ټول کلي دی. بل کومو خلکو نه چې دا واقعه شوې ده نو هغه هم په دې باندې خبر وره دا دوی سره څه نه دښمنۍ وې نه دوی سره څه داسې خبرې اترې وې چې دوی ګینې قصدي کار و. په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو همکار نواز منګل. ګرانو کتونکو دا مهال زه د پیښور میچني ګیټ حدود دی تیراو علاقه ورته ویل کېږي. دلته کې یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو نیم کلن وړوکی ماشوم کم چې زمونږ او ستاسو د خلکو د خوشمستۍ او د خپل یا د غریبۍ یو مستي ورته ووایه د هغه هوایي ډزو ښکار شو. هغه یو نیم کلن هغه ماشوم او د دغه دنیا نه چې کم دی لاړو 1 ورځ 2 ورځې هغه زخمي و. زه اوس دا ټیم د هغې کورنۍ سره موجود یم او نن یې ړومبۍ ورځ ده. په ډیر زیات افسوس سره او ډیر زیات درد سره دغه د خپرونه هم زه ریکارډ کومه چې داسې بلا موږ د خلکو ته د اویرنس پیغام ورورسولو خو دا خلک نه پوهیږي چې ورته ووایې هوایي ډز مه کوه دغه هوایي ګولۍ چې اسمان ته لاړه شي نو دا بیا هم ستا دغه مسلمان رور مسلمان بچي که ته ورته مسلمان نه وې خو د یو انسان خو شو که نه. الله تعالی رب مسلمین خو نه دی کنه رب العالمین دی هغه د دې ټول عالم رب دی خو دغه انسانانو کې او زمون خاص کر په دغه پښتنو کې دغه جهل بهیسي دومره ده چې د هغې څه حد نشته. د تمهید تړلو هم دغه مقصد دی چې د خلکو ته مونږ ورورسو. دا هغه پلار دی دغه د جومات کاري صاحب هم را سره موجود دی دا ناظم صاحب دی د علاقې ټول معزز خلک موجود دي. غرض مقصد دا دی چې زمونږ د خلک ولې نه پوهیږي دا چرته واده او د واده کې بېنهته ډزې دومره ډزې وي کولې که ته وایې چې دی چرته یا کشمیر فتح کړی دی یا دې ته په دې باندې چرته پاکستان یا کروڑو روپۍ انعام میلاویږي. خو زه الله تعالی دې اوس د خلکو ته د زړه صبر ورکړي. کاري صاحب سره هم خبرې کومه او ړومبۍ دې سره خبرې کومه هغه کم چې 1.5 کلن هغه بچی او د زړه ټوټه وه نو بس مونږ تاسو ته صبر راوړی دی الله دې تاسو د زړه صبر درکړي او دا واقعه چې کومه را سره مخې ته راله څه خو ما هم ویلو چې د خلکو کې جهل دی احساس نشته که چېرته د بل بچي ورته احساس وو نو بیا به هوایي ډزې نه کولې. بالکل او جی بالکل دا چې داسې کار و دلته دی په جنج راغلی او زما یو تره دی هغه ورته ومې چې هلکه ډزې مه کوئ دا ماشوم زما چې کوم دی دا یریږي خو خیر البته هغه ترې روان شو کور ته اوس ننوتو به ننوتو ډوران کې او بل چې دا هوایي ډزې نه وي هوایي ډزې خلک بره کوي. دا بالکل د سټریټ مخامخ سیده دا ټوپک نیولی او سیده یې ډزې کړي دي او بس زما زوی 2 ډزه ولګېده په سر او بس ولا ډېر په منښتو مې الله نه غوښتی. زوی د څومره 1.5 کلن و او د 1.5 کال په کوم ځای لګېدلی په سر لګېدلی جی 2 ډزه په سر لګېدلی دا د ټوپک مروې وه که د تماچې دا د ټوپک ته جی دا خو زخمي و که نه اول زخمي و بس په زخمي په مرګ حساب و بس سا پکې نه واسې په نوم پکې سا وه بس مونږ خپل کوشش ډېر وکړو بس د الله مال و. څه نوم یې و؟ یوسف او جی څو بچي دي نور زامن دې شته؟ نه زما نور زامن نشته دا مې اخري زوی و دې نه مشری مې 2 لوڼه دي هغه یو د 1 کال بله د 3 کالو ده. مطلب دا ستا د یوه ټوټه وه د زړه؟ زما د زړه یوه ټوټه وه او جی په دا معنه لاړه. دې خلکو ته اوس ووایه نو یار چې دا بس خلکو ته به همدغه وایو چې یاره مونږ همدا بار به وایو چې بس هوایي فایرنګ نه ځي بس ګریز وکړئ بس نور مه کوئ دا شی. ما پکې داسې یو بیللو چې زه څه نشم بیلی بس ډېرې بېسوره ډول دې کې چې څه ټایم دغه د واقعه مخې ته راله نو دې کې د پولیس پکې اوسه پورې څو ګواه کسان نیولې شوي دي یا پولیس په موقع رالو؟ پولیس راغلی خو یو 4 غنټې پس پولیس را رسېدلی خو په موقع بیا څوک هم نو ټول تښتېدلي وتلي وو. نه دا ستاسو علاقې سره تاڼه تاسو نه لرې ده یا دا علاقه چېرته مردان کې دا تاڼه ده چې په نه جي نه زمونږ سره دا 2 قدمه کې دا جوخته چوکۍ ده او داسې یو 10 منټ فاصله کې دا تاڼه ده. ښه ټولو ډزې اورېدلي دي چې دلته ډزې شروع دي او جي داسې ډزې نه وي تا وې چې د خپلو کې څوک نښتي داسې ډزې وي 1000 ډزې نه وي 2000 نه وي په زرګونو ډزې شوي دي. جومات پکې لګېدلی دی پولیس پکې بیا اوسه پورې رانه بس پولیس اوسه پورې بیا خو نه راغلی بس
مخکې یو اوس مزید پکې اف آی آر خو په 324 کې دفعه پکې شوی و کنه، اوس خو به دا 302 ته 302 ته کنورټ شو او 302 ته لاړو. سو اوس پولیس سوی کسان به ونیسي. ان شاء الله وبیني زر تر زر به الله. تاسو څه غوښتنه ده؟ خو زموږ پولیس نه د امید دی چې بس مخامخ راته بس ونیسي فل سزا دی وته ملو شي. مولانا صاحب ډیره زیاته مننه. ستاسو د جمعه د دیوال دا هم دا غډزو ښکار شوی دی. تاسو هم په جمعات کې د جمعې هر خطبه کې بزویم چې نصیحت هم کوي د خلکو ته، نو د خلک هم سميږي نه بیا ورور مسله دا ده چې د دین وړاندې د جمعې په ورځ مدل ته نکاح تړله. دا غ نکاح په موقع باندې چې داسې کسان موجود چې دا غي سره چې ټوپک وی غي تما اوې پام کوي ګوره مدرسه کې ډزونه کوي. دومره حد پورې مسله وا. بیا چې بار روته دا غي ویډیوګان شته د خلکو سره او تقریبا فیسبوک تم خلکو ورکړي د دی عالم کې د خلکو سره ای خو چې کم د موقع چې د ډزو والو د غي والا چانه د ورکړ زه دا درخواست کوم چې چا ویډیوګان کړی دي د فیسبوک والا په کار دي چې دا ټول جده فیسبوک ته ورکی او د کشان چې د حکومت اهلکار ته چې دا په ګوته باندې شي. یو کس ما خپل ور سره وکړه هغه چې د بهر نه د پولیس والا سړی چې د ما ته ویډیو راوستله چې دا ګورستاسو په علاقه باندې دا صورت حال ده او دا چې څنګه نیک محمد به دا خبر وکړه مثلا دا سه د جیدا دته د هوی ډزو چې د نوم نه دی ورکول پکار دا ماشوم لګیدل د مخامخ نو خبر دا د هوی ډز خبره ده. ما ورته دا ویل چې واځي چې د افرادو مرګ نه دی د افرادو نه علاوه چې د خلکو بر شیشې لګولې دي چې تاسو هوایي ډزې ما د هوایي ډزونه منع کړی دي. صورت حال چې د داسې راغې داسې دویم نمبر خبره به کې دادا چې زموږ د ټولو نه لوی ګیله چې دی دا زموږ د حکومتي اهلکارونه ده ځکه چې دا زنه شم سموله او نه چې د علاقې ناظم سے به سمول شي بابه بچا سموي چې په کوم خلکو باندې سموي هغه ماته 3 غنټه پس راځي او د دک علاقې نه د دغه زین چې د ماته 3 غنټه پس راځي زما د ټول نه لوی ګیله چې د دغه خلکو نه چې زما د حفاظت نوم چې د ځان ته ورکړی چې د خلک کوم حفاظت کوم او زما په نوم باندې چې هغه په لکو تنخواګانې اخلي او دلته کې چې د دې زنه د ماته په 3 غنټه کې را رسي د ټول نه لوی ګیله چې زما دغه خلکو نه ده ځکه چې شریعت هم دا وایي چې چاتم چې د دغه نشته کچا سره چې د سو زیاته او شو اب خپل سزا په خپل چاله نه ور کوي اب په حکومت ور کوي چې حکومت زما اوده او د صورت حال ته چې د راو رسیدو چې په 15 قدمه کې ماته 3 غنټه پس راځي 3 غنټه پس راځي بیا هغه خلک بوزي چې غریب بوډا خوار هغه بوتلو زنانه ورته د کور نه راوته غریبانه د هغه سره چې د شور شغب کو بقای چې د هیڅ قسم هغه چې د صدقه نه کړي کومه تانه دی دا جی د میشنګیټ تانه ده میشنګیټ تانه ده او دلته خوا کې چې د زموږ سره چوکۍ ده پجګې چوکۍ ده په یو په پجګې چوکۍ ده یو د غړ شه ده بل چوکۍ ده نو صورت حال دا د موږ د سره خوا کې پراته یو چې دا خلک زموږ داسې ترتیب سره تپوس کوي داسې ترتیب سره تپوس کوي او زموږ تپوس کوي نه خمزیدار دی ریزاین ورکی نو کم از کم حکومت خو پیسې پاتې کی کنه موږ د دې خبره چې ده د ټول نزياته ګله زما دغه خلکو نه ده ځکه دغه ماشوم واړه ماشومان دی ټوپک راخستې دي دا سیخته نیولې ټوپک دا ولې ټوپک راخلي د خلکو پس خو ګرځي د کشان چې په کورونو سرچ اپریشن دی نو دا خلک چې دی ولې ټوپک ګرځي او د کشن بیا داسې واده دی داسې خادي ده کم از کم چې تاسو ته دا پکار دي چې څوک واده یا خادي او ترتیب وي چې دا غي کې چې څنګه چې د یو جوړې پروګرام یو غي کې تاسو چې د خلک راغواړي پکار دي چې دغه خلک چې د ماته په واده او خادي کم داسې موجودي چې نشي موجوده ده حقیقت دا د چې د حرام خوري او د کشن چې د زما د ملک او د قوم غوخي خوري او جی نیک محمد بيدار ته چې دغه د بچستا سو کاله بعد شوی نصیحت خبري واوریدي د نیک محمد کم دا فریاد دا هم مونږ تاسو ته کې غوستو پدې کې چې اوس د تانه میچنیګیټ کم پولیس ته واقعي خبره ده چې د حکومت تنخواګانی هم ورکي مراعات به هم ورکي کم چې غش کوي د غش د پاره به د میچنیګیټ پولیسو لازم چې پېټرول هم ملاويږي چې کم غش کوي خو پته نه لګي چې ولې په دغه علاقې کې جرایم دومره زیات دي ولې دلته سنیچینګ دومره زیات دي ولې دلته غش نشته او د غش سره دلته په زده وې ما اسې زما یو خپل تجزیه ده
چې دلته کې به دا هوایي ډزې یا دا ډزې به دا به زویم چېرته ډومبې وار نه وي. دا هوایي ډزې به دلته په هر هفته کېږي، خو خلک به پې چوپ وي او یا به الله تعالی دلته چې کوم دی داسې واقعه راولي نه ده چې کومه واقعه راله ډېره زیات افسوسناکه، ډېره د درد نه ډکه ده. دا ټول کلی ورته راغلی دی، په دغه واقعه باندې غمجن دی. مونږ هم پې غمجن یو، مونږ هم د ده سره په دې غم کې برابر شریک یو، خو صرف په دغه غم کې برابر شریکېدل نه دي. کم چې د پولیسو اعلی حکام دي هغې ته پکار دي چې دا کم خبره دی وکړه چې دا کم زلمي ودلې چې یاره ما ته ګنټې مه راچوئ، ما ته ډزې وکئ. نو پکار دا دی چې دې ته اوس د ګنټو په ځای ده ته په لاس کې هتکړۍ واچوي او په دغه چوک کې چې کم دی راوکږي چې دا خلک یې وګوري او دا ټوله معاشره یې وګوري چې د دې نه څه واز او نصیحت واخلي، څه سبق واخلي. الله دې نه کي، الله دې نه کي چې د دې کم دا بچی لاړو بل د تیراوو داسې وړوکې ښکلی یوسف ماشوم د دغه شان د ډزو ښکار نه شي. الله تعالی دې په موږ تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. زه یو خبره کوم، مسله دا ده جی زمونږ په دې علاقه باندې چې دی د دې نه علاوه امن نشته دی. دغه خلک چې دی دا کم د کارتوس والو زول دا خلک صاحب جایداد نه دي او نه صاحب نصاب دي، دې دا پیسې د کم ځای نه را پیدا کړي دي. مسله دا ده چې زمونږ په دې لارو کوڅو کې نیک سړی بهر نشي راوتی، چې نیک سړی بهر راوځي فوراً په هغه باندې چې تماچه ونیسي هر څه ترې نه واخلي. بیا څو ورځې مخکې چې دی د هغه کلي نه ډېری کلي دا زمونږ ټول یو کلی دی، د هغه کلي نه څه کسان را روان وو هغې سره د خپل حفاظت دپاره تماچې وې. دغه خلک راغله زمونږ حکام حضرات هغې راغله د هغې نه تماچې واخیستې سره د لیسنس هم ورسره و، د هغې سره د لیسنسو سره یې بوتله و دغه شان چې دی په هغې باندې د کچرو چکرې ووالې، د کچرو چکرې. نو چې کم خلک چې دی دا داسې سکئ هغې ته خو هېڅ نشته دی، ځکه هغه داسې وخت کې راځي چې دا خلک موجود نه وي او چې په کم وخت کې زه د خپل حفاظت دپاره اسلحه راواخلم دغه خلک ما ته راپاسي. نو مونږ ته چې دی څه لار دی اوښو چې مونږ څه چلو کړو، مونږ څه چلو کړو د هغې متعلق چې دی خلکو ته پیغام ورکړي. چې اوس ما سره د دې علاقې ناظم اعلی یا چیرمن هم موجود دی. ډېره زیاته مننه چیرمن صاحب، ډومبې را سره خپل تعارف وکړي. ستاسو په علاقې باندې یو ډېر افسوسناک او دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده، په کوم کې چې یو نیم کال ماشوم د هوایي ګولې ښکار شو، هغه د دې دنیا نه لاړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې لنډ وخت کې تاسو مونږ ته اجري وکړه. زمونږ په علاقه کې داسې یو واده کې یو واقعه شوې ده، په دې باندې زمونږ دا ټوله علاقه خفه ده. خو کوم شی چې دا کومه واقعه یا کوم دا د چا خوښ هم نه وي، دا د الله د طرف نه داسې یو مسله راغلې ده او انشاءالله دا زمونږ کلی دی. زمونږ په کلي کې دا کوم ډرډو چې دی دا کوم تکلیفات دی دا به انشاءالله مونږ مشران ختمو. په دې کې زمونږ کمیټي راغلې ده او انشاءالله د دې زمونږ چې د دې خلکو ته کوم درد رسېدلی دی دا درد د دې نه دی، دا زمونږ د ټول کلي دی. بل کومو خلکو نه چې دا واقعه شوې ده نو هغه هم په دې باندې خبر وره دا دې سره څه نه دښمنۍ وې نه دې سره څه داسې خبرې اترې وې چې دې نه قصدي کارو. په دې باندې زمونږ نه او د دې نه زیات ستومانه دي. نو انشاءالله په دې کې مونږ خبرې اترې کوو. که کومې ډز او دا کوم مشکلات زمونږ په کلي کې شروع دي نو دا به انشاءالله مونږ مشران ختمو. من صاحب اخري پوښتنه لرم، د خپل علاقې دپاره یا پښتون ولس قوم دپاره څه پیغام لري؟ وروره زمونږ پیغام دا دی چې ملګري دا کومه واقعه شوې ده نو دا ګوره دا د یو کس تکلیف نه دا ټول کلي ده. نو زما د وطن ته دا پیغام دی چې مهرباني وکړئ چې دا ځینې په ودونو کې یا ځینې خبرو وره داسې ضرورت نه وي نو څه ضرور دی ډزو ته. بل داسې به ورته ویم لکه بچی د دې مړه د ویماني درته ویم چې په جنازه کې خبر وره 500 کسو جړل. ولې جړل؟ د خوشحالۍ نه خو نه جړل، خو د هغه مې خپل ګڼل وکړ. نو زما دې خلکو ته دا پیغام دی چې مهرباني وکړئ د ډز نه د فضول د ناستو نه د شپې د ګرځېدو نه د لوپرو نه دې نه څه جوړېږي. ګوره دا الله وي او د الله پیغمبر وي چې کوم سړی د شپې ګرځي به خیر کور ته نه راوړي.